له افغانستان سره د هندوستان د مستقیمو الوتنو د پیل اعلان وشو. نوموړی هیواد له کابل څخه دغه الوتنې د څه لپاره پیلوي؟ بلخوا په ملګرو ملتونو کې هندي استازي د اسلامي امارت د واکمنۍ او افغانانو په اړه د پاکستان پر وړاندې تازه څرګندونې کړي دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د هند او افغانستان ترمنځ د الوتنو خبر لرو، خو پیل په ملګرو ملتونو کې د هندي استازي پر څرګندونو کوو. د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې د هند د پارلمان غړي نیشیکانت دوبي پاکستان په افغان خاوره کې د ماشومانو په وژلو محکوم کړ او زیاته کړه چې اسلام آباد په خپلو بریدونو کې ماشومان په نښه کړي دي. دوبي زیاتوي چې پاکستان له هند سره هم په سرحدي سیمو کې په خپلو بریدونو کې همیش ملکیان په نښه کړي دي. دغه څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې پاکستانی لوري له څو کلونو راهیسې په کونړ، پکتیا او خوست ولایتونو کې فرضي کرښې ته څیرمه هوایي بریدونه او توغندیز بریدونه کړي چې کورنۍ او ماشومان پکې قرباني شوي دي. مشهور هندي سوداګر او په پارلمان کې د پنجاب استازي وکرم جیت سنگ چې له متقي سره یو ځای خبریالانو سره خبرې کولې ویلي له افغانستان نه هند ته د وچې او تازه میوې او نورو توکو د لیږد او له هند د افغانستان ته د درملو د راستولو لپاره به له امرتسره کابل ته مستقیمې الوتنې پیل شي. هغه زیاته کړې دا پریکړه د دې لپاره شوې چې د ځمکې له لارې پر اتاري او واګا بندرونو د افغانستان له لوري د موټرو تګ راتګ ستونزمن وي او وخت ناوخته د پاکستان له لوري ستونزې رامنځته کیږي، نو ځکه د هوا له لارې د دغو توکو د لیږد پریکړه شوې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.